عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم څو فرمایل وزرم غواړي چې دا کعبه په هغه شان جوړه کم په کم شان چې ستا نیکه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، لیکن ستا دا قوم نوی مسلمان شوی دی. اسنه چې په زړه کې دا خبره راشي چې اوس کعبه معاف نه کړه او کعبه یې ورانه کړه او کعبه یې بل شان جوړه کړه. دلته ګوره د سوچ مقام دی او د سوچ خبره ده. نبی پاک علیه السلام یو عمل خوخ عمل دی، لیکن بعض اوقاتو کې با بعض اعمال د فتنې د خاطره پریدي، د فتنې د یری به پریدي. د عمل چاته خوخ دی؟ سردار دو جهان ته خوخ دی، چا چې اسلام راوړی دی، چا چې شریعت راوړی دی، د چا په سبب چې مونږ ته د عظیم دین نصیب شوی دی، د چا په واسطه چې مونږ فخر کوو، د شفاعت امید ساتو. هغه فرمایي زما زړه غواړي، لیکن دا کار هغه ونه که. نن که فروعي مسائل وي، رفع الیدین وي یا امین بالجهر وي یا نور داسې مسائل وي، یو انسان نه کول غواړي، دا د کفر او د اسلام خبرې نه دي، بلکې د افضل او د مفضول، د راجح او د مرجوح. یو ته افضل وي، بل ته افضل وي. یو ځل یو اهل حدیث عالم زموږ ملګری هغه خبره کوله، تاسو ټول عمر په مفضول باندې عمل کوئ، د افضل به کله کوئ؟ نو ما ورته ویلي چې د الله تعالی بنده دا ستا په نسبت باندې افضل دی، ته ورته افضل وي. نور علما ورته منسوخ وي، بعضې ورته مفضول وي، بعضې وي چې رفع الیدین افضل دي، بعضې وي عدم رفع الیدین افضل دي، بعضې وي امین بالجهر افضل دی، امین په خفیه باندې افضل دی. نو یو مستحب عمل د پاره یا یو د افضل عمل د پاره نفرت جوړول، یا چاته سپک قتل، یا د چانه نفرت کول، یا چا سره بحث کول، مناظرې کول، جګړې کول، دا د دین اسلام اسلوب نه دی، دا د دین اسلام قانون نه دی. دین اسلام د امن او محبت دین دی. نبی پاک علیه السلام په څومره ښه انداز سره د ابو جهل دروازه هم ډزولې ده، او ابو جهل د بار ورغلی دی، سره د دې نه چې الله نه مني، پیغمبر نه مني، کافر او مشرک دی. دا د نبی پاک علیه السلام اخلاقو، د نبی پاک علیه السلام هغه عظیم دعوتو چې نن د دنیا ګوټ ته اسلام ورسېد. او کته نفرت جوړې او بعضې فروعي مسایلو ته دومره درجه ورکړي چې د هغې نه اصول او عقیده جوړه کړي، نو بیا به نقصان وکړي. پکار ده چې مونږ یو عمل وکړو، د هغې عمل درجه مونږ وپېژنو. مونږ څوک نه منع کوو چې ته رفع الیدین مه کوه، او دا ورته نه وایو چې خامخا وایي که. که کوم عالم نه ته متاثر او د کوم عالم قول ستا خوښیږي او هغه وایي چې دا افضل دی او ته پرې مطمئن یې، بلکل یې کوه، تا څوک نه منع کوي، لیکن سبب د نفرت یې مه جوړوه. چا باندې ټاپه مه لګوه چې ته رفع الیدین نه کې، ستا مونځ نه کېږي، او یا ستا مونځ ثواب کم شو، یا دې سره ستا د مونځ کې نقصان راغی، ستا په نسبت باندې افضل دی، ټیک دی، بل ورته منسوخ وي، نو د هغه دپاره هم دلیل شته او ستا دپاره هم دلیل شته. لهذا فروعي مسایلو کې د ائمو خپل اختلاف دی، او دا یو اجتهادي مسله ده، او ډیر زیات علما دي پکې، او ډیر زیات علما مختلف اقوال دي. لکه فاتحه خلف الامام براوالو، ډیر خلک دا کوي چې زه امام پسې فاتحه ووایم که زه یې ونه وایم. په دې کې احناف علما فرمایي چې خاموش پاتې شه. وإذا قرأت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. اهل حدیث علما او بعض سعودي علما فرمایي چې نه، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نشته مونږ هغه چا چې فاتحه یې نه لوستي. لیکن دلته نور ائمت څه وایي؟ امام مالک علیه رحمت ډېر ښایسته قول دی. ورسره په دې کې امام ابن تیمیه، امام ابن قیم ملګری دی، هغه فرمایي چې کله امام لګی وي نو ته غلی پاتې شه، او چې کله امام خاموشه وي نو ته بیا وایه. نو دا یو بهترین قول دی. زه خپل هم په دې باندې عمل کوم. یو طرف ته که څوک وایي چې زه قول د اهل حدیثو خوښوم یا د سعودي علماو خوښوم یا په دې حدیث باندې عمل کوم چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نو ټیک ده، ته سورة فاتحه وایه، تا څوک نشي منع کولی، تا ته افضل خبره دا ښکاري د عالم د دې قول نه متاثر وي. بل طرف ته که یو عالم دا خبره کوي چې نه، الله تعالی حکم کړی او د دې نه دا معلومیږي، یا د مقتدی دپاره امام کافی دی، یا د امام قرات د مقتدی دپاره کافی دی. ډېر احادیث په دې کې جانبینو ته شته. نو خپل عالم چې ته د چا نه متاثر یې او د چا نه مطمئن یې، په هغې باندې عمل کوه، ټیک ده.
بل ته غلط مو وایا. اجتهاد کی حدیث کې راځي یو مجتهد چې کله اجتهاد وکي او دا په اجتهاد کې صحیح لاړ شي نو دا لپاره 2 اجرونه دي، او کدا خطا شو نو بیا د لپاره 1 اجر دی د اجتهاد او د کوشش او د مهنت. لہذا فروعي مسائلو کې چاته د کفر نسبت کول، د چانه نفرت کول، چاته سپک کتل او چاته دا ویل چې ستا د مون ثواب کم شو یا ستا مون نه کیږي نو دا خبرې ټیک نه دي. امت مسلمه رايوځای کول پکار دي. امت مسلمه د فروعي مسائلو د وجنه تتر بتر کول نه دي پکاره. الحمدلله الحمدلله دا زمونږ د جماعت یو امتیاز دی چې الله تعالی مونږ ته را نصیب کړی دی. زموږ په دې مدارسو کې عام اهل حدیث طلبا هم ناست دي، احناف علما طلبا خپل شاګردان را لیږي. مونږ د چا نه نفرت نه کوو. الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې صحیح دین په ځان کې راولو. نو دلته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم عائشې صدیقی رضی الله تعالی عنها ته فرمایي زړه مې غواړي. ګوره د الله تعالی نبی زړه غواړي او بیا هم دا عمل نه کوي. یو فتنه راپورته کېدو امکان دی یقین هم نشته، لیکن نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه شان ونه کړل. که هر عمل تاته افضل ښکاري، ډېر اعمال داسې دي چې افضل هم دي او بهتر هم دي، بیا یې موږ نه کوو. اشراق دی کله رانه پاتې شي، چاش مونځ دی اکثر رانه پاتې، تهجد دی اکثر رانه پاتې، ډېر عبادتونه دي، صدقات دي اکثر رانه پاتې، نه کوو. په دې باندې خو زه نه ګناهګارېږم او نه کافر کېږم. د عمل درجه معلومه که، د چا نه نفرت مه کوه، د فروعي مسایلو باندې اختلاف مه کوه، بلکې عمل په هغه څوک